نو مطلب دا چې دومره ځلې په قرآن پاک کې د کام لفظ راغللو نو بیا د کامیت نه انکار څنګه کېدی شي؟ دا ملګري وایي چې د قوم لفظ دا په قرآن مجید کې 240 کې راغلی دی. نو څرنګه یو سړی قام پرستی نه مني؟ قوم جدا سیس دی او قام پرستی ته جدا سیس دی. او په ملګرو الله تعالی په قرآن مجید کې وایي چې ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه بشيء. د دې مطلب دا دی چې الله تعالی خپل پیغمبر ته وایي چې ستا د هغه خلکو سره هیڅ تعلق نشته کوم خلکو چې په خپل دین کې ټوکړې ټوکړې پیدا کړي دي او فرقې جوړې کړي دي. ملګرو ابل ورځ ما په کمپالنه باندې یعنی په نېشنلیزم باندې یو لیکچر ورکړلو چې په هغه کې ما د کمپرستی یا د نېشنلیزم تعارف په دې الفاظو کې وکړلو چې کله یو طاقتور کام په بل کمزوري کام باندې راشي هغه کام مظلوم وي او دغه کام خلک د دې طاقتور کام خلاف راپاسي د خپل وسایلو د پاره د خپل حقوقو د پاره. نو دغه چې کم خلک راپاسي دې ته کمپالنه وایي او کم خلک چې په دې باندې چوپ پاتې شي دې ته غلامي وایي. نو د هغې نه بعد یو څو داسې خلک چې هغوی ته به زه نیم ملا خطره ایمان ووایم ځکه چې حق پرسته علما هم زموږ په وطن کې ډېر دي زه هغه ټول نه یادوم. نو هغوی راپاڅېدل او هغوی موږ خلاف دې ته تیار کېناستل چې کومه یو خبره داسې راونیسو چې په هغې کې دوی موږ یو فتوه ورکړو. لکه ته وګوره چې د منبر مالک هغه ټول نه یادوم هغه نن صرف دې ته پاتې شولو چې فتوه ورکړم صرف دې ته تیار پاتې شولو. که تاسو وګورئ ملګرو نن سبا په وزیرستان کې په تیرا کې په اورکزۍ کې په مختلفو علاقو کې داسې حالات روان دي چې په هغې باندې هر چاته خبره کول پکار دي او هر چاته راپاسېدل پکار دي. خو زما هغه خلک چې ځان ته پوه خلک وایي هغه نن په هغې باندې چوپ ناست دي او هغه خلک هم لکه زه چې د کمپالنې خبره کوم خو مطلب د مظلوم ولس خبره کوم د مظلومیت په بنیاد باندې کوم که نه د بل څه په بنیاد باندې خو یې نه کوم. ته هغه هم د دې نه مانع کوي چې ته یې مه کوه هغه ته هم فتوو ته تیار ودرېږي او په خپله هم څه نه کوي. اوس ستا دپاره کومه فتوه جایزه ده چې ما دپاره کم د قرآن آیات مې وویلو چې ان الذین فرقوا دینهم ځکه چې فرقې دلته چا جوړې کړي دي فرقه پرستي دلته چا جوړه کړې ده. فرقه پرستي په اسلام کې ډېره زیاته حرامه ده او الله تعالی ځکه په سختو الفاظو کې په قرآن مجید کې د دې تایید کړی دی په سختو الفاظو کې د دې مذمت کړی او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د ستا د دې خلکو سره څه تعلق نشته ځکه چې دا په اسلام کې ډیر زیات نفرت پیدا کوي او په اسلام کې د نن فرقې پیدا کوي. نن سبا که تاسو خیال وکړئ دلته داسې خلک پیدا شوي دي چې په فرقه باندې دومره فخر کوي چې دومره په مسلمانیت او په اسلام باندې فخر نه کوي. د دې خلکو ستاسو کومه لکه د ځان دپاره ته د قرآن نه دلیل نه راخلې د ځان دپاره فتوه نه راخلې او چې زه د مظلوم ولس خبره کوم د مظلومیت په بنیاد کوم نو ته زما دپاره فتوې ته تیار ناست یې. ما دا خبره کړې وه چې په قرآن پاک کې 240 ځلې د قوم ذکر راغلی دی. نو ما دا نه ویلي چې د هغې نه ما کمپرستي ثابتوله نه زما هغه مقصد و. اوس زما پوره لیکچر څوک نه ګوري پوره 20 منټه او زما هغه 1 سکند کلیپ راخلي مخکې وروستو او د هغې نه بس اوس په خلکو په منځ کې نفرت پیدا کوي او خلکو ته غلط ثابتېدل شو کوي د ځان د مشهورتیا لپاره. نو زه ته دا خبره کوم زه چاته جوابونه نه ورکوم زما کار دا نه دی چې زه خلکو ته جواب ورکم خو چې د خلکو په ذهنونو کې غلط سوچونه پیدا کوي د هغې ایکسپلینیشن ضروري دی. نو ځکه ما دا وغوښتل چې د دې جواب ورکم. د هغې نه مطلب زما دا و چې 240 ځلې د دې ذکر راغللو د کام د ته انکار نشي کولی. که یو کس وایي چې کام اډو شته نه نو دا به غلطه خبره ځکه وکړي چې په قرآن کې بیا 240 ځلې ذکر څنګه راغللو. ما د هغې نه د کمپرستي ثابتول نه غوښتل او نه مې ته ثابته کړې د هغې کې ما 20 منټه لیکچر ورکړی دی او په 20 منټو کې ما تاسو ته د قرآن نه غټ آیاتونه راخستي احادیث مې د بخاري شریف نه راخستي دي چې په هغې کې ما ثابت کړي دي. د دې نه ما صرف د هغه بیکګراونډ ورته را جوړولو چې هغه پوره لیکچر نه ګوري او دې ته ګوري. اوس د ځان دپاره چې کم قرآني آیات ما تاسو ته وویلو په هغې کې به د ځان دپاره فتوه څوک خوښه کړي چې دا فتوه په هغه خلکو فټ کېږي که نه چې نن سبا یې دلته فرقوریت جوړ کړی دی او فرقه پرستي کوي او په فرقه باندې دومره فخر کوي. دلته د مظلوم ولس خبره ځکه نشي کولی چې سر ته یې خطره ده. نو چې سر ته یې خطره ده وایي دې کې سر ته خطره وایي هغه زه نه کوم. که د حامان او د قارون کیسې ته کوې دا قرآن پاک کې الله د دې دپاره نه دي راوستي چې دا ته خلکو ته بیان کړه. دی د دې دپاره راوستي دي چې ته د دې نه عبرت واله او په موجوده وخت کې چې کم حامان او قارون دي او په موجوده وخت کې کم فرعون دي د هغوی سره یې کمپیر کړه او خلک پرې پوه کړه چې د موجوده وخت فرعون دا دی او پخوا وخت فرعون او ته داسې ویلی شي داسې کله هم نشي ویلی. ته به ضرور د مړ فرعون خبره کوې ځکه چې هغه مړ دی. نو ملګرو پاتې شوه د جنګ بدر خبره د غزوه بدر خبره او به بالکل زه تاسو ته ثابتوم او زه به یې تاسو ته راوړم که په دې ویډیو کې زه هغه ایکسپلینیشن ته لاړ شم نو بیا رانه ډېره اوږدېږي خو د دې ایکسپلینیشن ضروري و او زموږ دا خلک په وړو خبرو باندې په اسلام کې خلک د اسلام نه وباسي
نو ځکه ما د دې ایکسپلینیشن تاسو ته ضروري وغوښتلو. پکار دی چې د اسلام صحیح انټرپریټیشن خلکو ته وشي.